ملګرو دا بیان د ګستاخ رسول په باره کې دی لازمي واوري او ضروري مخته شیر کې چې تر هر مسلمان پر ورسیږي دا کم کس چې په کوټه کې قتل سلو د مولانا نوردین هغه بیان پر دې باندې راغلی دی چې باید دته 3 ورځې وخت ورکړی وای او د څخه سوال جواب کړی وای. اصل کې د مولانا نوردین هغه دا خبر د مطلق مرتد په باره کې ده. کچیر یو کس د اسلام څخه انکار وکي کلمه پرېږدي دته 3 ورځې وخت ورکول کیږي که بیا هم د پر دې خبره باندې ولاړ وي قائم وي دی به قتل کیږي. لیکن دلته د ګستاخ رسول مسله چې د هغه جلا ده. کچې یو څوک د نبی اسلام ګستاخي وکړي که څه هم د توبه وکړي د توبه هغه د الله په نيز الله به قبول کړي الله خو مهربان دی لیکن د جرم د معافی نه دی د به ضرور قتل کیږي. زه تاسو ته د کتاب حواله درکوم او د سکرین باندې زه تاسو د کتاب هم درښکاره کوم چې په کتاب کې راغلی دی چې د اکثر علماو فتوا پر دې باندې ده چې یو کافر هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړي که څه هم دی بعد کې بیا اسلام راوړي بیا به هم دی قتل کیږي. یعنی دې دا معلومه سوله چې کم څوک د نبی اسلام ګستاخي وکړي که څه هم دی بعد کې توبه وکړي لیکن په توبه کول سره د قتل نه معاف کیږي. او کچیر یو څوک وایي چې د ګستاخ رسول دا ولته توبه کړي و باید د نه وای قتل سوی نو سبب بیا هر یو راولار چې د نبی اسلام ګستاخي بکړي او بیا به دا وایي چې ما توبه کړې ده بیا معاف کیږي خبره داسې نه ده. ګوره کچیر په دنیا کې یو کس غلا وکي یا زنا وکي یا شراب وڅښي یا د چا پر عزت باندې حمله وکي که څه هم دا کس د قاضي او مخې ته په عدالت کې دا وایي چې بس ما توبه کړې ده زه دې معاف کړم هیڅ کله قاضي عدالت توبې د وجې د معافي نه کوي بلکې د جرم سزا ضرور ورکوي. کچیر دا کم چې یو څوک د نبی اسلام ګستاخي وکي او بیا بعد کې وایي چې ما توبه کړې ده بیا خو به دا جرم چې دا خو ډیر عام سي بیا بس هر څوک چې دی هغه بیا د نبی اسلام ګستاخي کوي او بیا به دا وایي چې ما توبه کړې ده. ګوره د نبی اسلام په شان کې چې څوک ګستاخي وکي هغه هیڅ کله د معافي لایق نه دی هغه ته به سزا ضرور ورکول کیږي. داسې سزا ورکول کیږي چې سبا یو څوک یو مردارخور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي سوچ هم ونه کړي او د ګستاخ رسول چې کوم کور ولادي د اولاد د ورونه دي هغه ته په کار داده چې د پولیس ولادي د جیل څخه خلاص کی په دې کې دوی عزت دي په دې کې دوی مسلمانی ده.